د هلمند ولایت د کلو بیا رغونه پراختیا ریاست له لوري د خوړو نړیوال پروګرام په مالي لګښت د یاد ولایت په 14 بېلابېلو ولسوالیو کې د 95,149 مستحقو کورنۍ ته 3,355.45 مټریکه ټنه خوراکي توکي ویشل شوي دي. د کلو بیا رغونه پراختیا ریاست د 1404 هجري شمسي کال د فعالیتونو په اړه د یاد ریاست د رئیس الحاج ملا محمود ثاني د باختر خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل موږ په تیر کال کې د هلمند ولایت په 14 مرکزي، جنوبي او شمالي بېلابېلو ولسوالیو کې د 95,149 کورنۍ ته 3,355.45 مټریکه ټنه غوړي، اوړه، دال، مالګه او داسې نور خوراکي توکي ویشلي دي چې د زیاتو غریبو کورنۍ د خوراکي توکو ستونزې ورسره حل شوي دي. همداراز نوموړي زیاته کړه په تیر کال کې مو په مارجې ولسوالۍ کې د 6,050 مستحقو کورنۍ ته 15,15,15,300 افغانۍ نغدي مرستې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د هلمند په دوه ولسوالیو د بهرمچي په جمعه خان کلي کې او د نوزاد د خرابې په سیمه کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام او یونیسف نړیوال سازمان په مالي لګښت د 8,80,102 افغانۍ په ارزښت دوه د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي چې د بهرمچي ولسوالیو د شبکې د رغنیزې چارې لا پوره نه دي خلاص شوي. ښاغلي ثاني وویل موږ په تیر کال کې سنگین ولسوالیو، میانکو سیمه او نوزاد ولسوالیو د غوریانو په سیمه کې د دوه چکډیمونو چارې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام او خوړو نړیوال سازمان په مالي لګښت د 28,9,809.50 افغانۍ په ارزښت سره پیل کړي چې لا هم رغنیزې چارې جریان لري. همداراز د هلمند ولایت په کجکي، سنگین، نوزاد، واشیر، خانشین، موسی قلعه او ګریش ولسوالیو کې د پلچکونو جوړولو، ویالو جوړولو، استنادي دیوالونو د باراني اوبو لپاره د خندقونو کیندلو، محافظتي دیوالونو د سړکونو جغل اندازي کول او داسې نورې 19 بېلابېلې پروژې تطبیق کړي دي. په دې یادونه وسي چې یاد ریاست په روان 1405 هجري شمسي کال کې د زیات شمېر نورو رغنیزو پروژو د تطبیق پلان لري چې د کال په جریان کې به بشپړې شي.